صحیح ویډیو زنه وکړه زه لږ ولې تاکید صحیح ده ویډیو وین سوي تاکید باره زمونږ د درکوم دغه یقین پښتانو باره زمونږ د درکوم دغه یقین پښتانو په اتفاق اوسئ نیتونه ساتئ سپین پښتانو د کراچۍ غوندې د جبر او د جار په ښار کې د کراچۍ غوندې د جبر او د جار په ښار کې دشمن مو مات که شپه تاسې آفرین پښتنو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو دلته ټولو راغلو پښتنو افغانانو ته په پښتنه مینه نیکې هیلې سلامونه احترامات سرغلاست ورته وایو واقعا چې تاسې د خپل ننګ او پښتونوالۍ مظاهره کړې ده چې دلته راغلي یئ خدای مو ښاد لره خدای مو په اتفاق په اتحاد لره دا یو څو شعرونه درته وایم وخت مو راغلی له هر چا به خپل بدل اخلو وخت مو راغلی له هر چا به خپل بدل اخلو پښتنو کلک شئ خامخا به خپل بدل اخلو 33 میلیونه ډالر داسې ازمولی نشي 33 میلیونه ډالر 33 میلیونه ډالر داسې ازمولی نشي ای لراحیل پرویز بجوا به خپل بدل اخلو 33 میلیونه ډالر داسې ازمولی نشي ای لراحیل پرویز بجوا به خپل بدل اخلو او چا چې کم خرچ دی چا چې مونږ باندې فتوی ورکړي چا چې کم خرچ دی چا چې مونږ باندې فتوی ورکړي ای له هغې ملک ملا به خپل بدل اخلو وای اخ بیا شور دی د پښتون پښتون ناره ده یوه ناره ورته وم وای پښتون 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 اخ بیا شور دی د پښتون پښتون ناره ده نن خو بیا د تور دشمن میله سپیره ده او پښتانه سره راغونډ په کراچۍ دي پښتانه سره راغونډ په کراچۍ دي نن خو بیا په جی ایچ کې یو زلزله ده پښتانه سره راغونډ په کراچۍ دي نن خو بیا په جی ایچ کې یو زلزله ده او انشاءالله مونږ یې ګټو مونږ مظلومان یو د ظالم او د مظلوم مقابله ده ای نړیوالو زور زیاتی د پاکستان نه وینئ ای نړیوالو زور زیاتی د پاکستان نه وینئ دا په وردي کې نمرودیان او فرعونیان نه وینئ او ای ملایانو په برما فلسطین مه چغېږئ ای ملایانو په برما فلسطین مه چغېږئ دا خپل په وینو سور چمن وزیرستان نه وینئ او یا تورلنګیانو پښتنو ته خو ډېر زیات تکړه یئ ای تورلنګیانو پښتنو ته خو ډېر زیات تکړه یئ خو خدای ګواه دی په کشمیر کې بیا هندوان نه وینئ دا یو شعر ده داسې اردو پښتې میکس وي چې دا ګل خان مشر ورته پې پوهېږي په یوه نیم چې میشتا پہاڑی و چک پوسٹ یہی بات سنوا رہے ہوں میشتا پہاڑی و چک پوسٹ یہی بات سنوا رہے ہوں شناختی کارڈ دکھاؤ بولو کدھر جا رہے ہو او مونگ پلا وڑو پا وحلو پا ٹوپکو وجنئی مونگ پلا وڑو پا وحلو پا ٹوپکو وجنئی ابھینندن کو دوپہر 20 کر چائے پلا رہے ہو مونگ پلا وڑو ادا بجلیگر مولا خبره را نشي
ده چې ورته وایي چای شرمېدل موږ په لوړو په وهلو په ټوپکو وژنئ अभिनंदन को दोपहर 20 कर चाय पिला रहे हो او په موږ فتوی د ایجنټې د غدارې لګوي په موږ فتوی د ایجنټې د غدارې لګوي تر مخ یې خپل خو پانډه ډالر کا رहे हो او زکی لمن وایم چې سم شکالیا زکی لمن وایم چې سم شکالیا کائنه بنگال کی تاریخ دوسری بار دوہرا رہے ہو زکی لمن وایم چې سم شکالیا کائنه بنگال کی تاریخ دوسری بار دوہرا رہے ہو او یې چې حق منو خو نه دوه رنګه پاکستان نه منو حق منو خو نه دوه رنګه پاکستان نه منو ظلم په بل نه منو ظلم په خپل ځان نه منو او د کراچۍ د رڼاګانو ښاره ستا په غېږ کې د کراچۍ د رڼاګانو ښاره ستا په غېږ کې د راونور غوندې د وخت فرغونان نه منو محافظان د وطن منو چې ځان وپېژني محافظان د وطن منو چې ځان وپېژني خدا خړګټي ډالر خوري جرنالان نه منو په دې اخري ټپه اجازه درنه خلم وای د تور دښمن په کور ماتم شه فرشته مومند کیس چې شوی و په هغه وخت کې اروايي چینلز خبر چلوو چې دا خو افغانه ده یا د افغانستان و دا پروپاګنډه یې چلوله بیا زموږ دا کم خرڅه خلک چې دي دوی هم ډېره ښه خبره ورسره غبرګه کړه وایي پښتو خو د افغانیت ته منکر دي که نه نو هغه د روژې میاشت و ما دا شعر ورته ویلی و چې یا ګلخانه ته چې د افغان د نوم نه څنګ وایې یا ګلخانه ته چې د افغان د نوم نه څنګ وایې تا نو بیا اختر ته کالي کړي دي که لنګ وایې او زه خو د ایمان پېژنم دومره ډوزې مه وله زه خو د ایمان پېژنم دومره ډوزې مه وله ته په روژه ماتي هم د دال سره بادرنګ وایې او ننګ چې په وطن شي لر او بر افغانان یو لاس شي ته لکه د زوړ ډول د لاهور په څنګ کې ډنګ وایې او زه کې لمن وایم چې تر اوسه را بیدار نه شوې دال یا شراب څښلی دي یا چرس وایې یا بنګ وایې وایي د تور دشمن په کور ماتم شه د تور دشمن په کور ماتم شه سپڅ بغیرته خلق کم شه ای د وردې نمروده سم شه په تا مې بیا خولګۍ قسم شه په وطن ننګو تا په کور کول خوبونه د یو څو چوغ اواز راکړئ پښتون ته